پیل کوم په نامه د لوی څښتن چې ډېر لوی مهربانه او رحیم ذات دی. د پښتانه قامي جرګې په دې تالار کې راغونډ سوي درنو مشرانو، خویندو، ځوانانو، السلام علیکم. د وخت احساس هم را سره دی، د موضوع احساس هم را سره دی. هر انسان و هر شي ته په خپل نظر ګوري. موږ لیکوالان او ډاکټران د کام و ستونزو ته په کومو چشمو کې ګورو. هغه 5-6 دي او زه به کوشش وکړم چې په 2-3 مختصره دغه وکړو، ځکه په طب کې د ټولو مشکل چې دی د یو ناجوړی تشخیص دی. تشخیص چې دی فزیشن کوي. د فزیشن تعریف څنګه دی چې په توره شپه کې په توره کمره کې توره پښې لټول یقینا ډېر ګران کار دی، خو چې په کومه ټولنه کې پوهان وي، دانشوران وي، سیاسیان وي، هغه د کام ستونزې لټولی سي چې موږ ته خپل ستونزې معلومې سوې، بیا د هغه د حل لارې هم اسانه دي. 6 نقطې تاسو ته د کام په حواله په ګوته کوم، او کمې خبرې چې موږ کوو هغه په ساینټیفیک انداز یې کوو چې کم په هغه کار سوی دی، هسې نه چې جذباتي. اوله ټوله لویه مسله په پښتنو کې چې دا بې اتفاقي ده، په دې ډېر ډیبیټ کېدی سي چې موږ ولې یو کېدی نسو. مخامخ چې کښېنو د اتفاق خبرې کوو، او چې د تالاره ووځو په یو بل پسې خبرې کوو. دا زموږ بنیادي نکته ده. دویمه د پښتنو چې دا وخت نکته ده هغه معاشي لانجې دي. معاشي لانجې په دې دي چې پښتونخوا وطن د لر و بر کې چې کومې شتمنۍ دي، کم وسایل دي، په هغه به تاسو حیران پاته سئ. د پاکستان په 25 غټو سیندونو کې 7 سیندونه په شمالي پښتونخوا کې دي او 28 چې دي په بلوچستان کې دي. د تیلو، د ګیسو، د معدنیاتو، د غرونو خبره خو په دې نه کوو. که موږ صرف د غرو خبره راواخو نو په شمالي پښتونخوا کې صرف 1140 داسې غرونه دي چې په خپلو نمو نومول سوي دي، او د سهیلي پښتونخوا په شمول په بلوچستان کې 480 غرونه داسې دي چې خپل نمونه لري. د پاکستان 55% قدرتي شتمنۍ چې زموږ د دریابو څخه پوره کیږي هغه د شمالي پښتونخوا څخه دي، چې د پاکستان 55% قدرتي شتمنۍ صرف شمالي پښتونخوا په خپلو دریابو او په خپلو ډیمو او په بجلۍ ورکوي. د هغه په بدل کې زما ولس چېرته پروت دی؟ یا د کراچي په ګرمۍ کې دی یا د عربو په نړۍ کې دی. معاشي جنگ زما په سیمه د امریکې او د چاینا در مابینځ دی. د الیکس لاسلیک وروسته که څه هم امریکا او ناټو د افغانستان څخه وتلې ده او خپلې بحري بیړۍ جنوبي چین ته وړې دي، بحریه چین ته وړې دي، خو د هغو نظر په نړۍ کې چې کم 5 اټمي طاقتونه نږدې دي، د هغو نظر د افغانستان په یورینیم دی. هغه که چاینا دی، که ایران دی، که پاکستان دی، که انډیا ده. ځکه چې په افغانستان کې چې کم یورینیم پراته دي هغه دومره زیات دي که تاسو ته فګر وړاندې کړم نو ناوخته دی هلته نسم تللی. د تجارت په اړه په دنیا کې 3 غټې لارې جوړې سوي وې چې په هغه کې یو سیلک روډ و، یو جی ټي روډ دی، او بل چې دی سی پیک چې کم روانه ده. د هغه 2 ذکر خو به نه کوو، خو په سی پیک کې چې زموږ د پښتنو سره کم ظلم سوی دی هغه موږ په دې پریشانه کوي چې موږ یو ډېر غټ غبرګون ښکاره کړو. مشرقي لاره 3000 کیلومتره ده، جنوبي لاره چې موږ د دې څه وساتلو هغه 2400 ده. 600 کیلومتر دا لاره اسانه هم وه د موسم د لحاظه چې کله هم نه بندیږي. دا اوس لکه په دا ژمي کې چې دا سموک دی لارې بندې سي، ګرمي نه وي، زموږ میوې به کیږي، خو نه، زموږ لاره یې رابنده کړله او د اورنج ټرین په نامه یې په لاهور کې
هغه شانداره منصوبه جوړه کړله چې چاینا چیرې دی، ګوادر چیرې دی او لاهور چیرې دی. نو زموږ دویمه مسله چې دا اقتصادي مسله ده، په هغه باندې نور ډیبیټ هم کېدلی سي. تازه کتاب اوس موږ ته راغلی دی د پښتنو شتمنۍ، په هغه کې دا ټوله فګر دی. درېیمه غټه مسله چې پښتنو ته دا وخت ورپېښه ده هغه د ژبې او د کلتور ده. ځکه چې کام په ژبه راغونډېږي او په ژبه باندې ماتېږي. که جرمني مات سوی دی، که فرانس مات سوی دی، که بته راغونډ سوی دی، هغه په ژبه دی. په نړۍ کې دا وخت د 7,000 ژبو کې 3,000 ژبې چې دي د خپلې فنا د حالت سره مخامخ دي. صرف 3,500 ژبې داسې دي چې هغه اثریزې ټکنالوژي چې کومې دي د هغې غوښتنې ورپوره کولی سي. او په ګوګل کې چې دي 103 ژبې دي چې په هغه کې پښتو هم ده. خو پښتو دا وخت په کم حال کې ده؟ په افغانستان کې د نوي حکومت په راتلو سره 2.5 لکه فنکاران، سندرغاړي چې ستا د ژبې، ستا د کلتور استازیتوب کوي، د هغو په کاروبار باندې بندیز لګېدلی دی، په موسیقي باندې بندیز لګېدلی دی، په ډرامو باندې بندیز لګېدلی دی. دا خلک نن سبا مجبوره دي چې فقر ټول کړي، ځکه د دوی څه دومره وسایل نشته چې دوی پاکستان ته راسي. ډېر د شرم مقام دی چې د کندهار سړی کوټې له راځي په $280 ویزا فیس ورکوي، یعنې 50,000 فیس به ورکوي، دی به د کندهار څخه کوټې له راځي. ځکه یورپ له زه 28,000 فیس ورکوم د ویزې او د کندهار سړی 50,000. زموږ ژبه په پاکستان کې په کوټه کې صرف 2 غنټې ماته د پښتو د راکوي، هغه هم هغه ټایم چې 10 بجې دي ټول خلک ویده دي. پخوا چې به کم د پښتو چینلانو، کومې ډرامې وې، کم میوزیک په هغو بندیز لګېدلی دی. د افغانستان ټول تعلیمي ادارې چې په پښتو کې ویل کېدې دا بندي سوي دي. د 1 کال څه بالا نجونې دوی سکول ته نه پرېږدي. نو ځکه زموږ ژبه، زموږ کلتور چې دا وخت د کم حالات سره مخامخ دی، دا موږ ته دومره لوی ستونزه ده چې ستا ژبه ولاړه ستا کام خپله ځي. څلورمه مسله چې پښتنو ته کومه مسله پیښه ده زموږ د طب په حواله، هغه دغه دی چې په موږ چې کم نفسیاتي کیفیت راغلی دی، د جنګو له لحاظه، د مړو له لحاظه، د بېروزګارۍ له لحاظه، د هجرت له لحاظه، زموږ ذهنونه دومره لیونې سوي دي چې موږ نه په خوشحالۍ پوهېږو، نه په غم پوهېږو، نه زموږ خبره شته، نه د اظهار لارې شته. زموږ ښه سیاسي خلک یې دا حالت ته درولي دي. 20 کاله به په خدای خدمتګار کې تحریک تیر کړي وي، وایي یاره دا بچا خان به خدای وبخښي. تاسو به تپوس وکړي د پښتونخوا کارکون به چې دا خان شهید مسلمانو. زموږ دا حال دی چې زموږ خپل تعلیم په دې کې نشته، ځکه زموږ خلک هغه ذهني ناروغي را دغه دي چې هغه نه په یوه جرګه راغونډېدلی سي، نه په یوه جلسه راغونډېدلی سي. نفسیاتي طور مسلمانان او موږ په بحیثیت پښتانو په 2 شانو ایمان راوړی دی. یو مې په اسلام راوړی دی ایمان، او بل په پیسه باندې. پښتون ته چې ته پیسه ورښکاره کړې تا ته هر چم کوي. هم دا 2 شان زموږ کمزوري ده چې انګریزانو یا زموږ نورو دښمنانو چې دي دا د هتیار په طور استعمالوي، کله اسلام را مخته کي، کله پیسه را مخته کي. دا دواړې داسې مسلې دي چې هغه زموږ په کام کې موږ په دې نفسیاتو کار نه وي کړی، هغه موږ دا ستونزې ختمولی نه سو. څلورمه، هره ټولنه چې دا په نرو په ښځو باندې ولاړه وي، لایبه خورکۍ چې کم فګر وړاندې کوي چې 52% ښځې دي او 48 نارینه دي. زما د فګر مطابق دا صحیح په دې نه دی چې پښتون په تیر 40 کالو کې کم سے کم 40 لکه له منځه تللی دی. داسې زنانې ته، داسې علاقې شته چې د 80 کالو اوښتې دي او سړی نسي پیدا کوی، ودونه یې نه کېږي سره. زموږ د ښځو آبادي کم سے کم دا 15-16% ده او د ښځو د 15 سره ټیټه سوې ده. د دې خوندو تعلیم، د دوی روزګار، د دوی روزنه، دا به د چا ذمهداري وي؟ موږ به څو د څو په پردو کې ساتو. دغه رقم زموږ 5-6 نورې مسلې دي، خو د حل لارې به هم ګورو. دا نه دي چې زه راله په سټیج ودرېدم. به حیثیت لیکوالان دا جرګې چې په موږ هر کار پرېښوی هغه ته به موږ غاړې ږدو.
موږ به هغه ستونزې راپورته کوو، موږ به هغه شتمنۍ راپورته کوو، موږ به هغه مسایل راولو د لیک په صورت کې. تاسو ته به یږدو او تاسو ته به وایو نن سبا د توپک جنگ نه دی، نن سبا د ټکنالوژي جنگ دی، او ټکنالوژي دپاره چې دی د ځوانانو د تعلیم یافته خلکو ضرورت دی. زه هیله کوم چې زموږ دا جرګه به دا تسلسل جاري ساتي او پر موږ چې کوم فرض په پښتانه مترقي لیکوال کېښوی په لارو بر کې دی که په یورپ کې دی، موږ به هغه درسره کوو. نور وخت مې نه اخلم. د خدای په امان.